په دا درو 50 کاله کې په دې کې دونه غیرتمند نه ولیدی چې مظلوم پر سر یې لاس ورتېر کړي. سراجي د هغه غلی دی، سراجي د هغه غلی دی، هغه غله قربان سمه چې یو سړی به وشکوي، دا ګرد ښار شکوي، دا د ګرد ښار غله دي، دې دغه نه ناجایز کړي دي. قسم دې مې په خدای په دې ښار کې زه کښېنیلی سوی یم، د لالي چرمین په سر کردار یوه وزیر نه دی ادا کړی، که ښه د کباب دی وای شوه ښه ده که بله مې یوه وینمه بله، دا ګرد د شوه والی دی. دلته درته کښېني مځکه درته خوښی کړي چې په کار پسې ورشي، اخر ته دې په کومه صورت ته ځان امیر کړي، بس په دغه دې تر ځان تېروي. نو د دې دپاره څه پکار دی؟ د هر کم پکار دی لکه دا نن سپی دا کردار ورسره وکړي. او پاته سو دغه نورو خلکو ته زاریانې اخیستم چې ته چا دپاره ځې مګر ځان په اور کې اچوې. دا که هره ګناه وکړي په هغه کې ته ورسره شامل یې. دا ته ول مولوي صاحب بیان کړی و